تاسو ملګرو او عزیزانو ډېر اوږد پروګرام وچلېد تقریبا ډېر ماته دا خپل زوی کله کله وایي بابا وایي ته چې دی نو د چا په خبره به تنزیه او تنقیدي خبره نه کوي ته وایې چې دی نو ولې داسې کوې نو ما ورته وایي ما نه هم صبر صاحب جوړ کړي هم صدر صاحب نو ما زما سینه تختې مش کړي نو ظاهره خبره ده چې بیا به زه هم څه وم او چې کمی خبرې دلته وشوې ډېرې د کار خبرې وشوې نن د مورنو ژبو ورځ ده او د مورنو ژبو ورځ تاسو ټولو ته پته ده چې په کال 1992 کې په 18 دسمبر باندې د ملل متحده چې کومه لویه غونډه ده یعنې جنرال اسمبلي هغې کېناستل او هغوی وی چې دا تینک ټینک یا پوهان غونډه چې ورته وایي چې دا خلک د کیني او موږ ته دا ووایي چې دا کمې وړې ژبې او واړه ثقافتونه چې په ساینسي بنیادونو نه دي ولاړ دا غټ ثقافتونه یې خوري لکه څنګه چې کورني چرګان ورک شو او بهرني چرګان راغلل نو وایي چې د دې دنیا دا انسانان کېدای شي چې داسې وخت راشي چې انسانان هم ډوپلیکیټ بیا پیدا شي نو هغوی وایي چې د دې نه مخکې موږ له دا پیشبندي پکار ده چې دا ژبې او دا ثقافتونه چې دی دا موږ محفوظ کړو دا پریزرو کړو کوم څیزونه چې پریزرو کول پکار دي د کلچر درې دغه وي یو کلچر پریزرویشن یو کلچر پروپیګیشن یو کلچر پروموشن ځینې څیزونه چې دی هغه خوندیکي خلک لکه مثلا چې ټوبیل راغی نو ارټ په خامخا د منځه ځي نو ارټ په متلو کې چې ارټ کم موجود دی او کم دی مثلا سربان دی مات راواړو نو هغه به بیا په لټریچر کې ته محفوظ کې چې طالب علم په هغه متل پوهه کې ارټ نشي محفوظ کولی ارټ په ټوبیل خامخا وړي چې کور په کور نلکه شو نو زه اکثر د عوام چې ګودر به د منځه ځي هم د کار ځای هم د ښکار ځای خو خامخا به د منځه ځي نو داسې ده چې یو خبره ذهن کې ساتئ چې دلته کې دا خبره وشوه چې زمونږ په دې وطن کې غربت دی زمونږ په دې وطن کې جهالت دی او زمونږ تقریبا 50% خلک د پاکستان چې پای کې موږ د پښتونخوا 50% کولی شو چې دا د غریبۍ د کرښې نه لاندې ژوند تېروي خو د دې په حواله زه دا خبره کوم چې شاعر خپله وظیفه ادا کړې ده ځکه وکیل صاحب د شاعرانو حوالې ورکړې د دې د پښتو د ژبې د رز مانځلو سره د پښتون کلتور د رز مانځلو سره هېڅ ټسل نشته هغه جدا شی دی دا جدا شی دی هغه دوه حاله لري یو دا چې معاشیات په ریاست سموي پښتانه د یو قام په حیثیت په یو ریاست کې اوسي او هغه ریاست چې د هغې خپل دستور دی د هغې خپل اداره هغه 18 ترمیم ته سترګې خړې دي ګنې موږ ته خو کنسلټنټ ویلي دي د NP په لومړي حکومت کې کنسلټنټ دا ووایي چې 40 میګاواټه بجلي د پښتونخوا په خوړونو او په چړونو باندې پیدا کېږي اوس دا خبره ده چې 18 ترمیم په عمل کې نه راځي او دا ټوله لوبه هغې ته جوړه ده چې دا دی اوس دا دی چې موږ په دې ریاست کې کمزوري خلک یو دې ریاست چې دی د دې چې کم طاقتور قوتونه دي هغې باندې زموږ وس نه چلېږي موږ بیا څه کولی شو یو دا چې موږ ټول منظم شو موږ متحد شو او موږ چې کوم دی په سیاسي قوت باندې موږ په پارلیمان کې داسې خلک کېنو زموږ به زیات نه زیات قومي سیټونه 240 دي چې 240 واړه کسان موږ داسې کېنو چې هغې ټول دغه یو خبره کوي د خپل وسایلو د خپلو اختیار او هغې له بیا ټکنالوژي ورکول ما خپله د دې ملک ډېرو غټو مشرانو ته دا ویلي دي چې په دې پښتونخوا کې تاسو سیپیک په بنیاد باندې دا چې نوې ضلعې کله جوړې شوې نو دغه باباګانو ماماګانو موږ ولیږلو ما ورته ویلي چې تاسو په دې کې چې کوم دی د سیپیک د لاندې د سافټ سټون دپاره کارخانې جوړې کوي د سیاسي خلکو ته ووایي دی رامخکې کوي تاسو چې کوم دی نو د دې سیمه باندې تاسو د دې چلغوزو دپاره کارخانې جوړې کوي چلغوزو دپاره هغوی اګري پارک جوړ کړی دی ټول چلغوزي چې وشي څنګه نو مالک یې هم نشي شو کولی اګري پارک ته ځي او بیا روکېږي پاتې نه لګي زموږ ماماګان د هغې مالکان دي نو زه دا وایم چې دا د پښتنو نه اهلي نه ده پښتانه خو په ناسا کې هم ناست دي پښتانه خو داسې دي چې 200 په فزکس کې 200 مقالې د انټرنیشنل لیول چاپ کړي دي صرف دا نه دی حبیب صاحب د باټني ډېر لوی ماهر زه د دې وخت کې په دې ثوابۍ کې 200 کسان داسې کولی شم چې هغوی د نړیوال کچ ساینسدانان او فلسفیان دي هغه داسې ده چې په پاکستان کې پښتون ته دا حق نشته یو
دویمه خبره دا ده چې یو ملګري دا وایي چې یاره بچی ځان سره د ډي ان اے نه ژبه راوړي. زه ډېر په معذرت سره دا وایم چې دا د یو کس ریسرچ دی خو دا ریسرچ لا نتیجې ته رسولی شوی نه دی، ځکه چې کله اکبر اعظم به ځان ته وي هغه خپل نورتن ته ووایي چې دا پته لګو چې دا ژبه چې دا نو دا خلک ځان سره د مور د خېټې نه راوړي او که دا کسب دې زده کوي. نو هغه نورتن ورله دا مشوره ورکړه چې نوي ماشومان چې پیدا شوي نو دی به یو کمره کې بند کړو او څلور پنځه ماشومان او دی سره به خبرې نه کوو، دی له به رزق ورکوو او خبرې به ورسره نه کوو. نو دی چې د خبرو زده کولو عمر ته ورسي نو موږ به وګورو چې دی کومه ژبه وایي. نو دغسې وکړل نو چې هغوی 15 کاله پس هغوی د خبرو زده کولو شو نو هغوی 15 واړو خپله ژبه جوړه کړې وه، صرف هغوی 15 واړه پرې پوهېدل، نور پرې څوک نه پوهېدل. نو اکبر وویل چې د ژبې ویلو توان خدای ورکوي خو ژبه د خپل ماحول او د کسب شی دی، دا د ماحول نه زده کېږي او هر ماحول ته چې دی نو خدای پاک خپله ژبه ورکړې ده، هر کام ته خدای خپله ژبه ورکړې ده. یو بله خبره دا وشوه چې د ثقافت او د ژبې زه تاسو دا خبره وکړم چې دې وخت کې پښتو ژبه چې دا نو دا تقریبا اندازتاً 8 کروڑه خلک وایي، څوک 10 کروڑه هم یادوي. د ژبو ماهرین وایي لینګویسټک چې کومه ژبه د 10,000 نه کم خلک وایي نو هغه آی سی یو کې ده، هغه ژبې آی سی یو کې دي کومې چې د 10,000 نه کم خلک. ژبپوهان په دې باندې یو خوله دي چې پښتو په دې پوزیشن کې که دا د ټکنالوژي ژبه نه هم شي، که دا د ریاست ژبه هم نه شي دلته، دا به بیا هم 400 کاله ژوندی وي. ماهرین دا وایي چې دا ژبه چې د یو یاد ساتئ چې ژبه کې کله قوم ترقي کوي نو ژبه کې نیولوجزم کېږي، نوي ټکي جوړېږي، ژبه ته نوي ټکي راتلل دا د ژبې زوال نه دی. ثقافت چې دی ثقافت چې دی دا خو وخت سره سره بدلېږي ځکه چې تهذیب پوره جامد شی نه دی، دا نامیاتي شی دی، دا ارتقایي شی دی. دا د ارتقایي د دې دوه برخې پرچې، یو د دې باطینی اړخ وي، د دې قدرونه وي، د دې دستورونه رواجونه هغه زرګونه کاله اخلي بدلېدو کې، او یو د دې مادي اړخ وي. مادي اړخ خو زر زر بدلېږي. څوک دا الزام لګوي چې پښتنو ټکنالوژي پیدا نه کړه، دا ډېر زیات بچګانه الزام دی. په دنیا کې ټکنالوژي نه یونانیانو پیدا کړې ده، هغوی سره زموږ نه هم زوړ تهذیب و. په دنیا کې ټکنالوژي نه مصریانو پیدا کړې ده، بابلي تهذیب زموږ نه هم زوړ تهذیب و، ګنې زموږ عمره خو چې د آرین خبره مونږ کوو. په دنیا کې نه ایران پیدا کړې ده، پارس هم قدیم ترین تهذیب و. په دنیا کې ټکنالوژي صرف یورپ پیدا کړې ده، او هغوی چې کله د تجارتي ژوند نه سرمایه‌دارانه نظام ته تلل نو هغوی سره چې کومه ساده ټکنالوژي وه لکه مونږ سره ارټ او میچن او دا، نو هغوی د هغې په بنیاد باندې د ضرورت تر مخه ډېر پیداوار پکار و. هلته کې داسې هوښیار خلک پیدا شو چې برق یې جوړ کړو، نو هغوی د بجلۍ د وړو مشین جوړ کړو. هلته کې پایه وه، لیورز و، د هغه استعمال کې راوستل. هغه ضرورتونو چې کوم ضرورتونه چې پیدا کېدل نو هغې ټکنالوژي پیدا کوله. دا جدید ګوره ساینس په ارسطو هم ساینسدان، ارسطو چې دی هغه خو بنیادي توګه باندې ساینسدان و، دا فلسفي د هغه د ژوند یو بل اړخ دی. خو په یونانیانو باندې چې کله عیسایت ورغی نو هغوی بیا نه پلاتون پیدا کړو نه ارسطو. دغه شان په پښتنو باندې چې کله عرب امپیریالیزم راغی، اسلام نه، نو مولا ورته وی چې د سبا سوچ هم مه کوه. دغه وخت پښتون په قبایلي سټیج کې و. پښتون لا دغه وخت کې د نومیډک لایف نه صرف قبایلي ژوند ته داخل شو. نو چې دغه سموده دغه وچلېده د مولا ذهنیت چې د سبا سوچ به نه کې دا خبرې لکه دا ټول څیزونه یې ورته ځکه چې هلته کې هم بعضې ساینسدانان ډېر زیات ذلیل کړي وو، بېعزته کړي وو، بعضې دیني ورته نه شو ویلی، مذهبي عالمان، دیني عالمان خو ډېر کم هم پیدا کړي. بیا راغی مغل امپایر، هغې بیا زموږ سوسایټي ډسټرپټ کړه، لا قوم نو جوړ شوی. دلته قوم ویل ګناه شو ځان ته، قوم ویل چې دی منظم کېدو خبره کوو. دې کې بیا راغی یورپ، بیا مونږ چې دی نو پیرنګي وي آر ترایس ډسټرپټډ، مونږ ډسټرپټډ شو او هغوی راته وایي چې زموږ په شان شوي. اوس چې بیا راغی پاکستان، چې پاکستان جوړ شو نو پاکستان 15 تاریخي قومونه په منځ ول، بنګالیان یې په منځ ول، پنجابیان یې په منځ ول، افغانان یې په منځ ول، بلوچیان یې. نو چې وی وال نو پکار دا و چې نوی ملک یې جوړ کړه نو چې هغه زموږ سره خاور ولي جوړه کړې چې کوم نه دی جدا شو دی ورونه وکړه.
او دی له د دې قومونو ثقافتونو ژبو له وده ورکړې وي او په دې کې چې څه څیزونه مشترک روحانیت مشرکیت هغې باندې کار کړی دی د دوی او پاکستان لپاره پرې هم کار کړی دی. نو دلته کې ظلم او جبر شروع شو د روانو خلکو لاس ته پاکستان لاړ. پاکستان چې دی نو هغې کې د ترقۍ ډېر امکانات دلته ډېر ښه زرخیزه ذهنونه هم زمونږ د کلي یو مشر دی ارشاد الله هغه وایي زمونږ خو داسې ځمکه ده چې بار ته کې د نم تخم پرېوځي نو هغه زرغونی. خو دلته مسله دا ده چې 11 کاله خو د دوی آیین نو که جوړ هم شو نو هغه ایوب خان راغی په 1958 کې نو هغه سابوتاج صحیح ده. بیا چې کوم دی تاسو وګورئ نو دلته بیا د لیاقت علي خان چې کله دا فیصله وکړه چې زه بس د روس سره تعلق جوړوم دا زما د علاقایي خلک دی چین او روس او د امریکې نه ځان کټ کوم نو امریکې قیوم خان ته ووایي چې دی څنګه په پینډۍ کې کلمه ووایي نو په دې خوله کې ولئ نو چې هغه په دې خوله کې وویشته نو بل اس پی لګولی نو هغه اکبر وویشته چې کوم کس دی ویشته نو په 4 ورځ باندې 4 کسه لاړه امریکې ته. میجر جنرال ایوب هغه وخت هغه میجر جنرال سر ظفر الله خان قادیانی وزیر خارجه میرزا غلام محمد دا زموږ هیسټري ده د دې نه به عبرت ومخلو میرزا غلام محمد او سر سکندر میرزا دی لړل د لیاقت علي خان د مرګ په 4 ورځ او امریکې ته وی چې سیاسي خلک چې دی انو که دی منظم شو نو دا ملک په ستاسو د واګو نه وباسي دا تاسو سیول او منیټري بیراکرسي ته حواله کوي نو موږ به ستاسو پالیسۍ په دوام سره مخکې بوځو. په 4 ورځ هغه چې دی نو دوی ته بیا هم واښه وانه جوړ خو هغه چې کله نهرو غوښته نو نهرو ته وی چې که موږ د روس او د چین خلاف جنګ کوو انو ته به زموږ ملګرتیا کوي نو هغه ته وی نه نو دلته راغی 9/11 موومنټ یې جوړ کړ نو دوی بیا چې روس هایډروجن بم دماکه وکړه نو دوی بیا دوی لرالل د امریکې وزیر خارجه دلته راغی او دوی ته وی چې تاسو له به موږ 3 څیزه درکوو په زراعت کې به در سره مدد کوو په ټیکنالوژي وار ټیکنالوژي خو تاسو به موږ له 3 خبرې کوئ. یو به ډاکټر مصدق چې موږ وژنو تاسو به غږ نه کوئ د ایران وزیر اعظم بل دا چې تاسو به د مشرقي اوس ته تیرو ته چې موږ ځان رسوو تاسو به موږ سپورټ کوئ دا عراق جنګ د اخیري دی او بل دا چې موږ د روس خلاف جاسوسي کوو تاسو به موږ له په بډبیر کې جاسوسي اړه راکوئ. په دې باندې لاسلیک وشو او دا خبره مخکې اسپاني صاحب وړي وخت هغه نه وه قبوله کړې. اسپاني صاحب هغه کس دی چې په قائد اعظم باندې کتاب لیکلی دی د هغه دوست ډېر نږدې هغه یې اول لیکلی نو ولی خان بابا خپل کتاب کې لیکي چې پاکستان جوړېدل بده خبره نه وه خو د اسلام سره په امریکا باندې خرڅول بده خبره وه. نو که چېرې زموږ مشرانو هغه وخت کې پولیټیکل اسلام هغه استعمالو د روس خلاف که زموږ مشرانو هغه وخت کې د روس او د چین سره اړیکې جوړې کړې وې هغه یې دلته دعوت هم رالېږلو او که چېرې دا ملک د ګاونډیانو سره دې ښه ورولي جوړه کړې وې کوم چې موږ سره چاپېره ملکونه دي او زموږ تجارتي اړیکې مضبوط شوې وې نو نن به موږ خیر ته نه وناست موږ د غټ دشمن نه وسله اخلو او وړوکی دشمن پرې وژنو د غټ دشمن نه وسله اخلو وړوکی نو د دې څیزونو دا اختیارات موږ څخه نه دي. پښتون چې دی په دې دغه دلته محکوم پښتون دی دلته کې چې کوم دی دلته غټ او بله دا ده چې انګریزان څه وخت تلل نو هغوی دا لیکلي پرېښودي دي چې ګورئ باچا خان درنه سر اوچت نه کړي او دا ملک دنه یو نه شي ګنې د ډاکټر خان صاحب په زمانه کې په پاکستان او د افغانستان په دا تاریخ دی موجود د پاکستان او د افغانستان په کنفیډریشن باندې میاشت کار شروع او دا فیصله شوې وه چې د پاکستان او افغانستان کنفیډریشن به جوړو د افغانستان بادشاه هم خو بیا راغلی او پاکستان کې 2 ورځې تېرې کړې وې او وزیر اعظم هم او چې کله دا پیپر تیار شو نو د پنجاب چودرانې وې چې یو پله نه بنګالیان اکثریت کې دي او یو پله به رانه افغانان شي نو موږ خو باقلیت کې شو موږ دې ته نه یو تیار. باچا خان دا ویژنو چې که موږ ټول د پاکستان حصه شو نو پاکستان باندې به زموږ حکومت نو پاکستان به موږ داسې چلو چې ټولو ګاونډي ملکونو سره به ښه ورورولي جوړه کړو عدم تشدد به جوړ کړو ځکه چې عدم تشدد چې کله د فوجونه جوړ شو د ملکونو نو ولس ته خو تشدد ضرورت پاتې نه شه ولس به چې ټوپک اخلي نو خپل عزیز پسې اخلي که نه چې پولیس دی نو به حفاظت کوي که نه کوي خو بیمانه دی چې فوج دی نو به سرحدونه حفاظت کوي دا جنګ خو زما په ټوپک کېږي هم نه دا کنوینشنل وار خو به فوج کوي که نه نو دا ټولې کیسې دلته پردي دي
دلته په دې څوک خبره نه کوي او دې لږ دا خبره ختموم په اسلام آباد کې چې کوم دی په نان ایشو باندې یو جنگ شروع شي او موږ تاسو پکې ذهني توګه باندې شریک کړي او بیا د هغې یو طرف ته بوځي بیا چې هغې باندې 2-3 کاله تېر شي نو هغه یو بل بچی راړي بیا پکې موږ ذهني ورزش وشي بیا یو بل بچی راړي او دغه شان چې دی نو دا 15 کاله دا خبره وچلي په دې حواله ما عرفان صدیقي ته یو ځل ویلو په اسلام آباد کې ما ورته ویل ګوره د دې قانونو دا ژبې چې دي ما دا قوم نه دی پاکستان فیډریشن دی دا د پنجابي سندي بلوچي دا قومونه دي د دې ژبې تاریخ 15,000 کاله لکه پښتو چې ده 15,000 کاله تاریخ لري معلوم دغه شان پنجابي چې ده نو هغه د پراکرت تاریخ لري او دغه چې د هړپا د سند چې ده هغه د هړپا تاریخ لري زرګونه کاله داسې بلوچستان چې ده هغه د نال مطلب دا دی چې دلته کې ما هغه ته وایي چې دا تاریخي قومونه دي د دوی منځ کې ورورولي جوړه کړي ما ته بلې شاه وښیي هغې ته رحمان بابا وښیي روحانیت په مونږ کې شریک دی مشرقیت په مونږ کې شریک دی او نوې جغرافیه ما ورته په دې اسلام آباد کې یو 15 ادارې جوړې کړي د هغې هر یو ادارې نوم دا کې دی چې پښتونخوا لینګویجز ډیولپمنټ سنټر د پښتونخوا د ژبو د ودې مرکز پنجابي لینګویجز ډیولپمنټ سنټر نو ماروي میمن ما ته وی چې اردو پکې ما یو منځ کې پکې اردو والا بلډینګ جوړ کړي او ما دا جوړ کړي نو ما تاسو په دې کې ماهرین کینو د ژبو نو دوی به